مرګ لنډه کیسه. لیکواله نسیمه محمدي. یوه ورځ مرګ یوه سړي ته ورغی او ویل نن ستا د ژوند وروستۍ ورځ ده. سړي وویل خو زه چمتو نه یم. مرګ وویل نن ستا نوم د لیست په سر کې دی. سړي وویل ښه ده نو راځه کښېنه چې له مړه کېدو مخکې سره قهوه وڅښو. مرګ وویل حتماً. سړي مرګ ته په قهوه کې د خوب درمل واچول. مرګ قهوه وڅښله او په ژور خوب ویده شو. سړی لاړ، لیست یې راواخیست او خپل نوم یې د لیست اخر ته یووړ. کله چې مرګ راویښ شو سړي ته یې وویل ته نن زما سره ډېر مهربان وې. ستا د زړه سوندۍ د جبران په خاطر نن لیست له خیره پیلوم. ځینې شیان ستا په برخلیک کې لیکل شوي دي. مهمه نه ده څومره سخت یې د تغییر لپاره ګالې، خو هیڅکله به بدل نه شي. کارغه او طوطي دواړه زشت هست شول. طوطي نیوکه وکړه او ښکلی شو، خو کارغه د خدای په رضا راضي و. نن طوطي په پنجره کې او کارغه آزاد دی. د هرې پیښې تر شا حکمت دی چې شاید هیڅکله ورته متوجه نه شئ. هیڅکله خدای ته مه وایه چې ولې.